مین وجه دا و چې د دا ګاډی خرڅوو او دا ګاډی چې خرڅوو دا په دغه د زیارت په ورځ د دا ګاډی چاته حواله کوو دا کوم ګاډی کې چې د په مشتري کوله ټیک ده نو دا د په نومو او دا د بل چاته حواله کوو بلکې دا دوکان هم د د پاره ایستو ټیک ده دوکان هم د د پاره ایستو او د ته ویلو چې دا شان دا پرفیوم دوکان او هغه دوکان کې د الټو تقبیل وي د پټکي وي نو هغه باندې دا 1000 ریال خبره کړې و نو په 16 تاریخ به د پیسې ورکولې دا باقي 1000 ریال او 15000 اولنې ورکړو دا پیشګي ټیک ده او بیا غوړته چې تقریبا 16 تاریخ دکان خپل ملګری چې دومره اعتماد دومره بروسې په جوړه شوی و چې د دې دپاره یې ګاډې خم خرڅولو دوکان یې ورته کولاولو دغه ملګري دپاره خو دغه ملګری بیا په لالچ کې راغله د یو څو پیسو دپاره دغه ایاز هلک ډېر په بېدردۍ سره ووجلو اوس د سعودي عرب حکومت دغه کس چې کله ګرفتار کو نو چې کله ایویډنس هر څه یې راجمع کړو نو دې دپاره یې اوس د ډېرې غټې سزا اعلان کړی دی تاسو په خپله دغه د سزا خبرې واورئ چې دې دپاره داسې کوم اعلانات کړي دي چې دومره سخته سزا به دې کس ته ولې ورکوي دا ویډیو لنډه غونته ویډیو د تر اخره را سره وګورئ خو کوم ملګري چې زموږ چینل کې نوي دي نو مهرباني وکړئ چینل در سره لازما سبسکرایب کړئ دوستانو داسې چل شوی دی چې کله هم دغه کس گرفتار کو نو بیا دې نه وروسته داسې ویل کېږي چې پرون د دې دپاره د وجلو حکم هم ورکړی دی چې دغه کس به ووجني د سعودي عرب حکومت کې دغه یو کار دی چې هلته داسې څوک مړ کې یا داسې نور څه واردات وکړي چې جرم در باندې ثابت شي نو بیا د وجلو حکم درکوي نو دغه کس دپاره هم د وجلو حکم ورکړی دی چې دغه کس به هم ووجلی شي ډېره د افسوس خبره دی چې یو کس دومره ښېګړه در سره وکړي او دومره تا راپاسی او بیا ته یو څو پیسو دپاره هغه خپل ملګری ووجنې ډېر د افسوس مقام دی ډېر زیات پې خفه شو